شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. تر ورځ موږ تاسو تر شونن پرنټینګ کریکټرز پورې کار کړی. ورځو پاراګراف ټیکسټ فریم په واسطه موږ تاسو کولای شو چې یو کچیر موږ ټیکسټ باکس جوړ کړو، په هغه کې یو لیکنه لیکو. پاراګراف ټیکسټ فریم څه وظیفه اجرا کوي؟ پاراګراف ټیکسټ فریم داسې وایي کله چې تاسو یو پاراګراف لیکلی وي، که غواړئ چې دا تغییر کړي دا ټیکسټ فریم، نو تاسو د پاراګراف ټیکسټ فریم څخه استفاده کوئ. اوس ګوره د دې ټیکسټ فریم دغه شاوخوا د دغه ټیکسټ باکس دی، چې دی هغه فریم دی، چوکاټ دی. اول راځي پیټ ټیکسټ ټو پیټ ټو فریم. اوس ګوره زموږ لیکنه په فریم کې ډېره کوچنۍ ده، وایي د لیکنه دومره غټه کړه چې پر فریم باندې پیټ راسي. که چیرې داسې یو خالي ټیکسټ باکس جوړ کړو، چې جوړ کړو یو خالي ټیکسټ باکس، په هغه کې موږ هېڅ لیکنه ولیکو، نو انسرټ پلیس هولډر ټیکسټ څه وظیفه اجرا کوي؟ هغه لکه په ورډ کې چې موږ RAND درلودی، یو څه لیکنه لیکل. پلیس هولډر ټیکسټ موږ ته په دا ټیکسټ باکس کې څنګه چې ضابطونه پلیس موږ لیکل دي، په هماغه اندازه موږ ته یو څه دا لیکنه څه پکې راته په دې ټیکسټ باکس کې راته لیکي، یو څه دا لیکنه ده. د هغه څخه وروسته پسې کریټ امپټي ټیکسټ فریم، یو ساده ټیکسټ فریم موږ کولی شو په ساده جوړې کړو، بل لینک لرو او ان لینک لرو. زه راځم دلته مې یو ټیکسټ فریم جوړ کړی دی، راځم بل امپټي ټیکسټ فریم دلته جوړوم. دوه ټیکسټ فریم وسول، دا یو خالي ټیکسټ فریم دی او دا یو ډک ټیکسټ فریم دی. شفټ نیسم دواړه مې انتخاب کړل، دواړه چې مې انتخاب کړل ټیکسټ فریم ته راځم، ورته وایم چې لینک دې دواړه څه په وکړه سره لینک کړه. اوس د لینک ګټه څه ده؟ اوس ما دغه ټیکسټ فریم د دې ټیکسټ فریم سره کم کړی دی، لینک کړی مې. ګوره چې د انتخاب کوم داسې وکټور شین وکټور دې خواته راځي. اوس د دې په معنا دا ده کله چې تاسو په دې ټیکسټ فریم کې لیکنه لیکئ، کله چې هغه ډکه سي اتوماتیک دا لیکنه به بل ټیکسټ فریم ته راوړي. دا د لینک ګټه، چې ګټه ده د لینک ګټه ده. سر مو خلاصو. نو د لینک په واسطه که چېرې تاسو ټیکسټ باکسونه ولرئ، که غواړئ چې هغه ټوله سره لینک کړي، نو تاسو د لینک څخه استفاده کوئ. د مثال په ډول راځم یو ټیکسټ باکس دلته لرو خالي، راځم دې څخه یو کاپي اخلم پر دې ځای باندې، راځم بله کاپي پر دې ځای باندې. اوس راځم درې سره انتخابوم، ورته وایم درې سره غواړم څه په وکړم سره لینک یې کړم، نو راځم ورته وایم چې لینک. اوس دې درې سره کوم دي سره لینک دي. اوس نو ګټه یې دا ده کله چې موږ لیکل کوو په اول ټیکسټ فریم کې، په کم ټیکسټ فریم کې، په اول ټیکسټ فریم کې کله چې هغه ټیکسټ فریم ډک سي، نو زموږ لیکنه اتوماتیک اوړي هغه بل ټیکسټ فریم ته. سر مو خلاصو. د اخبارونو مجلې که تاسو پام ورباندې کړي چې یوه لیکنه یو ځای بل لیکنه بل دغه داسې شروعي، نو دلته موږ ټیکسټ فریمونه جوړوو، بیا هغه سره کوم سره لینک کوو، بیا چې لیکنه موږ لیکو هغه اتوماتیک بیا ضرورت نه لري موږ سره پیټ کړو، بس اول د ټیکسټ فریمونه پیټ ایږدو، بیا لیکنه که بالا بوڅ که کمه سي هغه موږ ته د سیرته معلومیږي چې څونه ځینې بالا بوڅ څونه ځینې کمه سي. او د ان لینک په واسطه زه غواړم چې دغه ټیکسټ باکسونه بیرته لینک څخه ایسته کړم، نو ټوله بیرته انتخابوم، چې انتخاب مې کړل نو ټیکسټ فریم ته راځم، ورته وایم څه په وکړه دې سره ان لینک یې کړه، دې باندې په هغه لینک کته سي. دا د ټیکسټ فریم وظیفه وه چې په واسطه موږ تاسو کولی شو ټیکسټ فریمونه جوړ کړو. اول پیټ ټیکسټ ټو پیټ، ګور یو پیټ ټیکسټ ټو دغه م درلودی ټو فریم، چې په فریم باندې زموږ لیکنه غټوله تر څو پر فریم باندې منظم راسي. اول بیا موږ پیټ ټیکسټ ټو چې لرو پیټ تاسو ویل دی چې پیټ څه ویل کېږي؟ یو آوټلاین چې موږ کله جوړ کړو، یا پر مثال یو کرب چې موږ جوړ کړو دې ته پیټ وایي، چې ورته وایي پیټ. زه راځم داسې یو پیټ مې جوړ کړی دی. اوس پیټ ټیکسټ ټو پیټ دغه زما لیکنه پر دې پیټ باندې څه په وکړه پیټ یې کړه، منظم یې راولم. نو پیټ ټیکسټ ټو پیټ راخلو. اوس نو پر کم پیټ باندې پر کم شکل راوړئ، هغه شکل دلته ګورئ چې تاسو هر کم دا پیټ پر هر پیټ تاسو ودرېږي، پر هماغه پیټ باندې دا منظمېږي. زه ورته پر دې پیټ پر دې مابینځ باندې زه غواړم، یا یې لاندې خواته غواړم یا یې لوړ غواړم، هر ځای تاسو غواړئ هماغه ځای باندې کلیک وکړئ، ستاسو لیکنه به پر هغه پیټ باندې منظم راسي. سر مو خلاصو. په دغه لوګو کې چې مثال لیکنه دایرې غوندې راوستلې وي، دغه ټوله د پیټ ټیکسټ ټو پیټ په واسطه کېږي. سر مو خلاصو. راځو د هغه څخه راوروسته که غواړو چې دا پیج ډیلیټ کړو، خو ډیلیټول ډېر اسان دی، دا خو ستا باید زده وي، نو دا زما څه ولې پوښتنه کوې؟ نو خو پیټ انتخاب کړه، د پیټ بارډر ورته نن کړه، یا دا خو سایز و، هغه پیټ انتخاب کړه. پیټ چې د انتخاب کړي ویې ته څه په وکړه نن یې کړه بره بارډر پیټ څه یا ډیلیټېږي نه، ځکه چې ډیلیټ شي نو بیا ټیکسټ هم ورسره ډیلیټېږي، ټیکسټ به دغه پیټ باندې ولاړ دی. پوښتنې بیا وروسته وکړئ چې درس خلاص. اوس نو دغه پیټ موږ جوړ کړی دی پر دې ځای باندې، او پر پیټ باندې بیا یو ټیکسټ ایښی دی. اوس راځو پر دغه ټیکسټ باندې پر مثال چې کله موږ دا پیټ باندې اپلای کوو، کوچنی اپشن لري، دا اپشن باندې بیا خبرې وکړو په کوم شکل باندې دا ټیکسټ باندې راسي. دا ټول هغه د ټیکسټ شکلونه دي، هغه هر شکل تاسو غواړئ هماغه ورته انتخاب کړئ، ستاسو ټیکسټ به پر هماغه شکل باندې پر پیټ باندې ښکاره شي.
بیا نو وروسته هغه څخه وایي چې ډسټنس فرام پیت دغه ټکس د پیت څخه څونه لري او بل پر پیت باندې د کوم پوزیشن وجود لري مخ ته وي شاته وي کوم ځای باندې بل بیا وایي چې میرر هورزنټل په پوکي ډول سره واړو ګوره پیت مست دې خوا مخکې دې خوا شروع کېدلی کنه اوس دې خوا په پوکي ډول او بل په مودي ډول سره واړو ګوره اوس سرچپه په مودي ډول سره واوښتي په مودي ډول په پوکي ډول غواړي سره واړوي بل ټیک سناپینګ کچې تاسو پر مثال دغه حروف سره دغه کوي دغه اړوي مثال سناپینګ دی پر مثال اتوماتیک پر پیت باندې سناپس یا ومشلي پر ایجو پر دې ځای باندې اوس آن دی او که آپ کوي بیا تاسو خپل فاصلې ورکوي په خپل باندې څه به کوي انتقالوي او د فونټو سایز هغه څه به کوي ورته انتخابوي څونه فونټ او څونه سایز ورکوي بیا د چې وظیفه د پیت ټکس ټو پیت وظیفه چې موږ کولی سو هغه خپل ټکس پر پیت باندې څه به وکړو منظم یې کښېږدو په مختلفو پیتو باندې پر هر پیت باندې تاسو کولی سئ کښېږدي که چیرې تاسو پیت مخکې له مخکې جوړ کړی وي که غواړئ چې پر هغه باندې لیکنه ولیکئ نو ټکس کله تاسو راواخلئ بل ځای که لیکنه لیکئ چې بیا پیټ کوئ تر هغه ښه خبردار چې د پیت رانږدې سئ اتوماتیک دی داسې یو کرب علامه راوړي ګورئ دلته داسې دغه ټکس څخه لاندې وګورئ داسې یو کرب علامه راوړي ای کرب علامه کلیک ورباندې وکړئ اتوماتیک دی پر کوم ځای باندې لیکي پر همدغه پیت باندې هر پیج تاسو انتخاب کړي هر څومره لیکنې تاسو غواړئ هغه کولی شئ پر دې پیت باندې څه وکړئ ولیکئ کوم پوښتنه خو نشته پکښې کې دا د پیت ټکس ټو پیت وظیفه د هغه څخه وروسته پسې Straighthen text, align text to baseline, align to baseline grade. Align to baseline یا straighthen text دی ټول هغه وخت موږ استعمالو کله چې موږ په ټکست کې تغیرات راوړو په ټکست کې موږ څه وخت تغیرات راوستلی سو کله چې ټکست ولیکو بیا راسو ټکست پراپرټیز ته چیرې راسو ابجیکټ پراپرټیز یا ټکست پراپرټیز ته رابسو دلته به ابجیکټ پراپرټیز به پیدا کو د ابجیکټ پراپرټیز دی په ابجیکټ پراپرټیز کې دلته موږ روټیشن او داسې ځینې نور اپشن لرو هغه به پیدا کو هغه به راخلاص کو رابسو دلته موږ څه لرو هغه روټیشن چې موږ ویل یا کریکټر انګل چې موږ کولی سو هغه تورې څه په وکړو باندې ویې څرخو او بل د ایکس او واي محور باندې د حروف موقعیت اوس د ایکس محور باندې چیرې موقعیت ولري او د واي محور باندې د حروف چې موږ انتخاب کړي چیرې موقعیت ولري اوس الاین ټو بیس لاین د خپل هغه بیس ته څه په وکړه منظم یې کړه ګوره د بیس لاین د هغه ټکس هغه قاعدې لیکه ده الاین ټو بیس لاین هغه ته منظم کړه اوس چې ته منظم کړه هغه بیس لاین ته منظم کړه او سټارټینګ ټکس د ټکس څه په وکړه سیده کړه مستقیم یې راوله او الاین ټو بیس لاین یې پر هغه بیس باندې څه په کې منظم راولي او الاین ټو بیس لاین ګریډ او که چې موږ ګریډونه ولرو که اساس پایل ته موږ په وی منیو کې هغه د پیج لپاره چې ګریډونه ښکاره کول دغه الاینمنټ ګایډ یو بیس لاین ګریډ ډاینامیک ګایډ موږ درلودل که غواړئ چې پر هغه ګریډو یا پر دغه باندې ښکاره کړئ دغه بیس لاین ګریډ هغه ټکس پر بیس لاین ګریډ باندې منظم راولي بیس لاین ګریډ دا زموږ په صفحه باندې دغه جعلي ښکاره کوي د خامې لکه سفید چې هغه لاینونه ورکړي که غواړئ ټکس پر دې لیکنه باندې پر دې پر مثال باندې منظم راوړو پر دې لیکو باندې بیا الاین ټو بیس لاین ګریډ انتخابوي او یوز هایپنیشن که تاسو په تاسو په ورډ کې ویلي او که چیرې په یو پاراګراف کې لیکنه ډېره زیاته وي پر مثال د پاراګراف اخري کې یو غټ حرف وي یو غټ لغات وي هغه په هغه لیکنه کې مکمل نه ځایږي دی نیمه یې کټ کوي بلې جملې ته راولي دویمې جملې ته یوز هایپنیشن ستاسو په دې ډاکومنټ کې هایپنیشن یا د استعمال شي که نه دی نو هغه وخت انیپنیشن موږ استعمالوو چې کوم ټکس باکس ولرو چې ولرو ټکس باکس اوس په دې ټکس باکس کې د هایپنیشن استعمال کې که نه کې استعمال که مو ټیک مارک وکړی خو استعمالیږي او که ټیک مارک نشته کې بیا نه استعمالیږي زه به راسم دلې په ټکس پریم کې به یو پلیس هولډر ټکس به دې کې انسرټ کړم بیا به راسم ورته وایم چې الاین ټو بیس لاین ګریډ ګوره دغه ټکسټ یې پر هغه بیس لاینونو باندې څه به وکړئ منظم یې راوستي پر کوم لاینو باندې د صفحې باندې چې موږ بیس لاینونه ښکاره ګوره هغه ټکسټ ټوله پر هغه ګریډونو باندې منظم راغلی ټکس باکس لوړ خالي پاتې سو دا خو بیس لاین ګریډ سو اوس یوز هایپنیشن په دې کې هایپنیشن استعمالوي که ټکس که چیرې ډېر وي یا ټکس باکس که موږ کوچنی کو یا غټ یې کو بیا کېدای شي موږ ته څه پوزیشن معلوم شي هایپنیشن اوس استعمالیږي که نه استعمالیږي هایپنیشن ټیک مارک کوم چیرې کړی وم دغه لغتونه هایپرنیټ کې کنه کې هایپرنیټ اتوماتیکلی هایپرنیټ پاراګراف ټکس اتوماتیک هایپرنیټ کوه هغه لغتونه چې کپشلایز وي هغه هم هایپرنیټ کړه هغه لغتونه چې په غټ حروف لیکلي وي هغه هم هایپرنیټ کړه او مینیمم د ورډ لینث حد اقل یو لغت باید څو حرف وي زه ورته وایم که 3 حرف وي 4 حرف وي مینیمم کریکټر بفور حد اقل څو لغت حرف مخکې پرېږدي هایپرنیشن څخه او مینیمم کریکټر افټر حد اقل څو حرف وروسته پرېږدي او ډسټنس فرام مرجن دا زموږ هایپن د مرجن څخه څونه فاصله ولري اوکې کې هغه اپشن اوس ګوره دلته دغه ډلور په نامه سره لغات هلته مکمل نه ځای دی نو ډي او دلې پرېښول او ال او ار ری دلې لاندې راته کړل دا رقم په مختلفو لغاتو کې موږ کولی شو د خپل هایپنیشن څه وکړو استعمال یې کړو اوس موږ په دې دغه کې هایپنیشن فعاله دی په دې ټکس باکس کې اکثر لغاتونه چې دا ساحه ور باندې تنګه سي هغه اتوماتیک دې څه به کېږي بلې لاین ته پورته کوي بل لاین ته ښکته کوي که پوښتنه خو نشته پکښې کې پسې رایټینګ ټولز کې سپیلنګي غلطي ګرامټیکل غلطي تیزرز همانه لغتونه او کریکټ او چینج کیس هغه ټول تکراري موضوعګان چینج کیس
ټوله د جملې پر رقم دی ولیکئ. د جملې اول توري معمولا غټ وي او نور ټول توري څه رقم وي کوچني وي. اول توري غټ وي د جملې نور ټول توري څه رقم وي کوچني وي. لور کیس زموږ دغه لیکن ټول کوچني حروف ته واوړي. اپر کیس ټول غټ حروف ته واوړي. ټاټل کیس هر لغت جلا په غټ حرف سره شروع سي او ټاګل کیس اول تور کوچنی وي نور ټول څه رقم وي غټ وي. زه ټول اپر کیس ټول په غټ حروف ولیکل. زموږ لیکن ټول په کوم حروف ولیکل سول؟ په غټ حروف ولیکل سول. او دغه سره وروسته پس انکوډ یو میک ټیکس ویب کمپیټیبل. ګور دلته چې موږ اخبارونه مجلې د لپاره چې موږ ځانونه جوړوو نو دلته اکثره وخت موږ د ویب سایټ لپاره هم یو فارمټ څه پکو جوړو د انټرنیټ د صفحې لپاره چې موږ انټرنیټ ته اپلوډوو. نو په دې کې دا اکثره وخت دغه لیکنه د فارمټینګ ډېر په انټرنیټ باندې لوډ راوړي یا پر مثال ډېر هلته نه وایي پر مثال انټرنیټ چې اپلوډ کې یا سرچپرس نور. میک ټیکس ویب کمپیټیبل دغه زموږ لیکنه د ویب کمپیټیبل که کمپیټیبل چې معنا په انټرنیټ کې په اسانۍ سره هلته لاډ کړل شي. صرف همدا وظیفه اجرا کوي چې زموږ لیکنه د انټرنیټ دپاره منظموي. او بل انکوډ به وپېژنو. انکوډ دا زموږ هره ژبه چې موږ لیکو دا خپل ځان ته بیس یو اساس لري. اوس دا زموږ انکوډ چې دی دا معمولا فکر کوم د عربیک څخه به اخیستی وي. دغه د لیکلو هغه اساس بیس مثال دغه البا حروف چې دي انکوډ او ډیکوډ خو نه خو بیا په دغه کې دی په دغه د افهام او تفهیم چې موږ ته وایي په پښتو کې چې د خبرې پوهېدل او په خبرې کول. نو دلته انکوډ دغه زموږ دغه کومه لیکنه چې موږ لیکو د دې هغه اساس کم یو وي. دلته موږ د لیکلو لپاره مختلف ګریک اساسونه لرو مثال لاتیني وي انګلیسي. هر اساس تاسو لیکئ هغه ورته انتخابوي. ستاسو لیکنه بیا پر هغه اساس باندې منظم راځي. اکثره وخت تاسو دغه پښتو لیکنه لیکئ بل سرچپه حروفونه سرچپه راځي نو تاسو راسئ انکوډ دلته عربیک انتخاب کړئ یا کوم پښتو په انکوډ پکښې انتخاب کړئ. پښتو انکوډ خو موږ نه لرو عربیک انکوډونه موږ لرو. عربیک انکوډ انتخاب کړئ په عربیک انکوډ کې بیا زموږ لیکنه څه رقم راځي سم راځي. او وات از د پاوند د پاوند په اړه معلومات راوړئ او ټیکسټ سټټسټیک موږ ته د ټیکسټ په اړه معلومات راکوي. څو پاراګرافونه موږ لرو څو لاینونه لرو څو لغاتونه لرو څو کرکټر څو سپیسینګ کوم پونټونه مو استعمال کړي دي هغه ورته استفاده کوئ استعمالوئ. او سټایلونه کې غواړئ سټایل ټیک مارک مو کوئ. او په پونټ لیست آپشن کې تاسو کولی شئ خپل پونټونو لیست ایډیټ کړئ چې کوم پونټونه ښکاره سي په یو وخت کې موږ څو پونټونه استعمال سي هغه د پونټونو دغه دی تغیرات دي. کوم پښتنه سبق شي کې نن دا ټیکسټ او ټیبل به سبا د خیر انشاءالله وایي چې ټیبل هم ډېر اسانه او ساده دی. نور زموږ تاسو د کورل ډرا مینوګان انشاءالله خلاصې دي. د نن لپاره نن همدومره بس.